الرحمن الرحیم. سلام و احترامات نیکی او نیکی پرګرامونه څنګه تاسو ګورئ. دغه یو امبولانس دی. ما د ځینو ولسوالیو په کلینیکونو شفاخانو کې خپله شمیره ورکړې چې هر کله کوم بېکسه او غریب مریض پیدا کېږي ما ته د زنګ ووایي، ما ترې تماس ونیسي. هماغه چې د کامې ولسوالۍ مورکۍ خیر زه لکه خپل زوی چې د سر ته ولاړ یم مورکۍ بیخي ډاډه اوسم. زموږ چې څه د وسه کېږي بیخي ته نه بېغمه اوسه، اباده اوسه مورکۍ. نو مننه مورکۍ. نو ما ویلي وو چې که کوم مریض پیدا کېږي بېکسه وي، دوا ته حاجت پیدا کېږي، پیسې ورسره ونلري، ما ته احوال راکړي. نو هماغه و چې ما ته د کامې ولسوالۍ د شفاخانې مسؤلینو زنګ ووهه. ما ورته چې ماشوم انتقال کې جلال آباد کې ته اوس امبولانس کې دی داخل وړو چې هر تکلیف یو چې هر څونه مصرف پرې راځي انشاءالله موږ یې په ګډ سره هغه کوو. ښه ماشومه کوم دننه ویوړله واټ ته ځې له ډاکټر سره غږېږم. د اوس لپاره کومې دواګانې چې دا به هم ورته زه راوړم او ټول معلومات به یې وکړو چې آینده کې څومره مصرف ورباندې راځي. د ماشومه د پلار یې په د هغه شګې چې بارۍ موټرو کې بیا چې موټر یې خرڅېږي په هغې کې کار کوي. هغه هم نن شپه په داسې ځای کې و چې مثال د هغې ځینې موټر نه راتللو نو هغه هملته پاتې شو، مورکۍ ورسره راغلې ده. نو انشاءالله کوم مصرف چې پرې راځي هغه به ورته موږ وکړو. د دې پوره تداوي پوره مصرف او تر څنګ دا ماشومه ده فکر کوم د ګردو تکلیف هم لري او تر څنګ د دې هغه فشار یې جګ شوی فشار یې نه ټیټېږي. نو تر یو څه وخته پورې به موږ ورسره همدلته په شفاخانه کې اوسو چې کله د حالت نه موږ مطمئن شو چې اوس مخ په ښه کېدو ده بیا به ترنه لاړ شو. دغه خوراکۍ چې تاسو ولیدله چې په امبولانس کې وه موږ راوړله واټ ته دغلته ډاکټر صاحبان ورته هر څه دغه د شفاخانې کوم هغه چې دی د هغې نه ورکوي. دغه پیسې ورته زه احتیاطي ورسره ږدم ډاکټر صاحب په مشورې چې هغې دې پیسو نه ډېر ضرورت نه کېږي. دا د ځان سره کښېني پرې د بېرته هغه لاړ شي. خپل د ټلیفون شمېره هم ورته زه ورکوم که خدای مکه بیا هم ضرورت شو د دوا لپاره بل څه لپاره انشاءالله ما سره به تواصل موږ به په ګډه دوه وکړو چې دغه خوراکۍ په خیر او خوشحالۍ جوړه شي او د اختر لپاره خپلې کورنۍ ته لاړ شي. الله على الأزهر